چې ستړي مو څنګه یې بچیا ساړه نه دي دا لاسونه دې ولې دومره یخ دي لاسونه دې ولې دومره یخ دي بچیا جمپر دې نشته ولې کور کې دی جمپر دې نشته دی جمپر څنګه دی خوشحاله شوې ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه. سلامونه دوستانو، الله دې وکړي صحتمند وئ. تاسو ګورئ دا کورنۍ په خیمو کې اوسېږي، غالبا دوی د پاکستان نه راغلي دلته خپل هیواد ته، خو کورونه نشته، په خیمو کې اوسېږي. ماشومان کرکټ کوي، جمپر یو شی نه لري. موږ الحمدلله ځان سره جمپر او دا شیان راوړي، دا به دوی ته تسلیمو، ورښکته کېږو لاندې، ورځو په خیر. ستړي مه شي وکړې بچیه، ستړي مه شي وکړې، راشه 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 ته هم راشه بالر یې مه که نه یم بچیه ښه بال ګو مه که نه راشي بچیه راشي 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 ستړي مه شي ستړي مه شي ستړي مه څنګه یې بچیه ساړه نه دي دا لاسونه دې ولې دومره یخ دي لاسونه دې ولې دومره یخ دي بچیه جمپر دې نشته ولې واسکټ دې کور کې دی جمپر دې نشته دی ستاسو دا ولې نه خپو کوئ دا بچي دا خپو کوئ که نه ښه او دا کور نه خپل خیمو کې اوسېږئ یخ نه دی د شپې له خو ډېر تیز باد هم لګېږي که نه یخني ده که نه بچیه ساړه هم کېږي بیا بخارۍ خیمه کې نه لګېږي نو او که نه راشه بچیه اوهو تلې مه شي تلې مه شي څنګه یې بچیه څنګه یې جوړه یې دلته خو باد هم دی دا کورونه هم خپل دي بس ژمی دی نو باد لګېږي یخ موسم هم یخ شوی دی دغه کوچني ماشومان اکثره داسې وي چې په دې موږ چې کومو ساحو ته د توضیح لپاره ځو بې سرپرسته وي یتیمان وي او کوشش کوو چې هغه ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې هغوی د ژمي لپاره البسه ونه لري چې مثلا ځان ورباندې ګرم کړي الحمدلله موږ همدغې ماشومانو ته هم جمپرې راوړي دا به ورته اچوو انشاءالله دا ډېر خوږ وړکی دی راشي بچې ته داسې نوی جمپر مې درته راوړی دا وګوره ماشاءالله ماشاءالله داسې ښایسته جمپر دی بچیه هلته وګوره ما ته وګوره څنګه دی بچیه ښکلی دی جمپر څنګه دی خوشحاله شوې ودرېږه والله ودرېږه چیا راوتې غوا هم راوړې دا مه لرې کوه چې غوږونه دې ګرم وي ښه بچیه آها ښه ته ودرېږه ته راکړه نه ده خوښه دا به درته په سر کړم دا صحیح دی ته ودرېږه ودرېږه بچیه ودرېږه لاسونه به دې پټ ساتي ښه بچیه دا خو چاودېږي بیا که نه دا څه شو بچیه جورابې بوټان خو دې شته که نه څومره قیمتي دا هم خپو که واخله دا هم ستا شي ښه بچیه دا به بیا کور کې واچوئ دا واچوه بچیه ته دا واچوه نه جوړ دی داسې پې جوړ دی ماشاءالله چې جوړ دی داسې ښه وګوره څنګه دی ښایسته دی ماشاءالله دا خولۍ به څنګه کړي دا به دې بغل کې پټه کړي صحیح ده تا ته به زه داسې خولۍ درکړم چې غوږونه دې پې ګرم وي ښه دا ورپسې ډېر خاندي تا ته خو مې دا شی هم نه دی درکړی ته راشه دا واچوه که نه دا وګوره کلي بند شو څومره ښایسته شو ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه سمسور دې غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې سمسور دې غواړم د خدای نه تور غرو په سر کې ډېر مې یادېږي د شپونکي او د شپېلۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په والله د ملنګۍ ژوندونه نه لږ کوي که ډېر کوي ډېر ښه مکتب ته ځې مدرسې ته سبق نه وایي ولې خو پلار ته دې وایي چې مکتب کې دې واچوي که نه څه وخت دې اچوي ښه جمپر خو دې نه و بچیه دا څنګه دی ښکلی دی خوشحاله شوې چیت شم درکړه تا ته جمپر دستکشې دا ګلي بند خولۍ جورابې دې زده کړې دا به بیا واچوې ښه بچیه دعا به کوي موږ ته که نه اجرونه ورکړي چا چې کومک کړي چا چې مرسته کړې ده دوستانو په افغانستان کې اوس د ژمي موسم تقریبا را رسېدلی دی موسم یخ دی بالخصوص دغه ساحې ته چې موږ راغلي یو ډېر تیز باد هم لګېږي دا کوچني ماشومانو دلته لوبې کولې
د دوی جمپر جورابې بوټان هیڅ هم نشته. اکثره خلک دي چې پردیو نه موږ چپلکې ورته راواخیستې موږ ودرول دلته. خو لله الحمد همدغه ستاسو مرسته وه چې موږ دوی ته وسپارله. موږ په سرمایهدارو خلکو باندې خارج میشتو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې اکثر هم داسې ماشومان شته بې سرپرسته دي، یتیمان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې ژمی را روان دی، دوی جمپر هیڅ هم نه لري، تر څو تاسو مرسته وکئ او ستاسو مرسته موږ همدغسې بېوزلو کسانو ته ورسوو. جزاک الله خیرا.